بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، مونږ یو سلسله او یو لړۍ شروع کړې و په باره د لږ عمل او ډیر ثواب کې. هغې کې مونږ هغه ذکرونه، هغه دعاګانې ذکر کولی چې هغه ډیر مختصر او ډیرې لنډې وي، خو الله سبحانه وتعالی انسان د په هغې باندې ډیر زیات اجرونه ورکوي، ثوابونه ورکوي، ګناهونه معاف کوي. په دې سلسله کې نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې حدیث ذکر کوم چې هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو ذکر راښودلی دی. هغه فرمایي: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دو کلمې دي، په ژبه باندې سپکې دي، په تله د میزان کې، په تله د نیکیو کې ډېرې درنې دي او الله ته ګرانې کلمې دي، الله ته ډېرې محبوبې دي. هغه دا دي: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. که غواړي چې د آخرت په ورځ چې کله عملونه تللی کېږي، نیکۍ د تله په یو طرف کې واچولی شي او بدۍ بل طرف کې، نو کامیاب کس هغه دی چې د هغې د نیکیو تله درنه شي. نو دا کلمې تا سره ډېر زیات مدد کولی شي په دې کې چې ستا د نیکیو طرف ډېر دروند شي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ثقیلتان فی المیزان. د نیکیو په تله کې دا ډېرې زیاتې درندې دي، ډېر وزنداره کلمې دي. او که غواړي چې الله سبحانه وتعالی د سره مینه وکړي، محبت وکړي، نو دا کلمې وایه، ځکه دا الله ته ډېرې محبوبې کلمې دي او الله ته ډېرې ګرانې دي. او که غواړي چې زړه ته د سکون، زړه ته د ارام او اطمینان میلاو شي، نو بیا هم د الله سبحانه وتعالی ذکر کوه، ځکه الله فرمایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب.